آخرت ته وګوري. دی ورته وایي ها، دی وایي لږه موده تېره شوه، څه موده پس څو کاله تېره شو، بچی فارغ شو، اعلی ډاکټر شو، کلي ته راغی، دته بنګله هم میلاو شوه، دته بهترین پوسټ هم میلاو شو، دی ډاکټر صاحب شو، اعلی تنخواه ورته هم شروع شو. دی وایي پلار ټول هغه را منتقل شو دغه بنګلې ته، میاشت پوره تېره شوې نه ده، پلار بیمار شو، ډاکټر صاحب بیمار شو، بیماری اوږده شوه، ورځ تېره شوه، دوه تېرې شوې، هفته تېره شوه، دویمه هفته شروع شوه، دریمه شروع شوه، سړی رو رو په کمزوره کېدو دی، ډاکټر صاحب په خرابېدو دی. پلار راغی، هغه ورته سر ته ناست دی، دته داسې ګوري، په خبره پوهه شو چې د سړي آخرت والا سفر شروع کېدونکی دی. دا پلار ورته ناست دی، ورته په سترګو کې غټې غټې اوښکې رالې، په ژړا شو، ورته وایي بچیه څومره بې وفا یې، ما خو ستا لپاره یو کور و، زما په کرایي پکې ناست و، هغه مې خرڅ کړو، کرایي کور ته لاړم. بچیه زما دوه درې پټي و، ما هغه پټي خرڅ کړه ستا لپاره، زما خو د اخر وخت ستا کاته و چې ته به ډاکټر شې، موږ به ښه ژوند خوشحالي به ووینو. بچیه نن د دنیا نه ته روان یې. پلار ورته لګیا دی، وایي بابا بچیه دومره بې وفا یې، دومره وفا دې هم ونه کړله، میاشت هم تېره نه کړله روانې. هغه بچی ورته سترګې راواړولې، د هغه سترګو کې هم غټې غټې اوښکې را روانې دي، د زنکدن اثار لا نه دي شروع. بچی هم ورته په ژړا شو، ورته وایي بابا ستا دنیا خرابه شوه، دنیایي څه ژوند دی، 15 ورځې دی که 10 ورځې دی، مړه بیګا ته ژوندی، سبا چې راځي هغه مړي، نن دی په ډکو ډکو خاندي، دی خوشحالي کوي، یوه ګنټه پس د نڅا وخیږي، دی لاش پروت یې راوړي. بابا څو ورځې ژوند دی تېر بشي، دنیا کې که چاته ډوډۍ میلاو شوه، د هغه هم شپه تېره شوه، دنیا کې که چاته ډوډۍ میلاو نه شوه، ناره باندې هم شپه تېره شوه، دنیا کې څوک په پالنګ باندې پرېوتو، هغه هم اوده شو، دنیا کې څوک په شړه ځمکه باندې کېنه پرېوتو، هغه هم شپه تېره شو، چا ښه واغوسته هغې هم وخت تېر شو، چا خرابه واغوسته هغې هم وخت تېر شو. بابا چا ښه وخوړه چا خرابه وخوړه، وخوره دواړو تېر شو. ها بابا ستا خو صرف دنیا خرابه شوه، بابا ما ته خو یو داسې ژوند شروع شو، زما خو دنیا هم خرابه شوه، زما آخرت هم خراب شو. بابا دنیا کې مې رب ونه پېژاندو، زما ټول ژوند هغه مغربي ملکونو کې تېر شو، زما ټول ژوند هغه ځایونو کې تېر شو چې هلته خور مور حیثیت ختم شي، هلته خور مور پہچان ختم شي، هلته الله او رسول پہچان ختم شي، انسان هغه باغی شي ردی دارنګ. او هو محترم، دا هغه حقیقت دی، دا هغه اټل حقیقت دی، قسم بالله کې یو انسان ته دا را مخې ته شي، انسان دا خواهشات او دنیوي لذتونه ختم شي د انسان. مرګ دا یو هغه اټل حقیقت دی محترمو، نه خپل پیژني نه پردی پیژني، نه مسلمان پیژني نه کافر پیژني، نه مالدار پیژني نه غریب پیژني. ورته وایي ها بابا ستا خو دنیا تباه شو، دنیایي ژوند هر څه دی تېر بشي. بابا داسې یو ځای ته ور روان یم، هغه ځي خلکو په ژبه نه پوهېږم، دا غزي خلک مې مخکې نه دي لیدلي، تعارف ملاقات ورسره نه دی شوی. بابا زما ډیګریان هلته په کار نه راځي، اوس به هلته چې ورځم کوم بسه. محترمو دې ته پلار هم جواړي، زوی هم ورته جاړي، ورته وایي بابا زه خو مخکې روان یم، دغه ډیګرۍ اوس په کار نه راځي، اوس به څه کوم؟ ما وایي ها یو د قرآن حافظ دی، ستا هغه بچی چې دی دیني مدرسې ته راغی، دی دیني مدرسې ته راغی. محترمو دا د مور پلار د پاره محترمو د سفارش ذریعه ګرځېږي، دا چې دغلتې نن په دغه خاوره باندې کېناستو، نن چې په دغه چټایي باندې کېناستو، په دغه فرش په دې یخنۍ کې کېناستو، دی دلته راغی جومات ته مسجد ته راغی. محترمو دې نه کم بچی جوړېږي، دا کم کس دی، ته خو لږ دې ته سوچ وکړه. حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحم الله فرمایي، دی وایي هغه وخت کې دا مدرسو نظام نه و، چرته یو مسجد دی جماعت دی، هلته یو مسجد دی، دلته طالبان راغلي سبقونه وایي، هلته طالبان راغلي هلته سبقونه وایي. دی وایي دې علاقه کې یو سپینګیری بابا دی، سپینګیری د طالبانو خدمت کوي، د جماعت کې اوسېږي. دا محترمو یو لوی سعادت دی د علماو طلباو خدمت، دا چې چاته الله نصیب کو علماو لیکلي دي، کم سړی چې غواړي زما بچی عالم جوړ شي، زما بچی الله والا جوړ شي، ډېر د علماو سره مینه کوي، د علماو طلباو خدمت دی کوي، د بچی به نیکان شي،
د بچی به علما شي د بچی به ردی لپاره د اخرت توخه جوړ شي دی وای ها دلته سپینګیره بابا دی د طالبانو د جماعت د منیسب طالبانو خدمت کوي طالبان خپلو کې کینی کله غب شپ لګي خپلو کې الته هغه سپینګیره بابا چې خدمت کوي جماعت کې دا کوم کمره چې ردیو د دې کې یو غسل خانه ده بابا دنه غسل خانه کې دی او داس کوي طالبانو ته پته نشته چې بابا دنه دی طالبان خپلو کې ناشتي خو دا زمونږ د خلکو خو زمونږ سوچ دی چې دا مولا طالب بالکل خواهشات نه لري دا پرشته بس که مولا طالب خبره بعضی خلک ډیر تک نظر ای کراچۍ کې یو مولوی صاحب جماعت کې امام وو نو اپ اس باندې سورلی کوله چې راغه مقتدیان لیدل مقتدیان پسې رااله ول مولوی صاحب بس زمونږ امامت ته نور مکو او ته ولي خیر شه ورته ول تم دا کار کې پاس باندې تم سورلی کې بل ځکه یو مولوی صاحب سین کې لامبله ګرمي و لا خپل مقتدیان ول چراغه بستر ورته بسر لوی مولوی صاحب زول خیر شو ولې څه چل شوی دی نو تاسو سین کې لامبل سین کې تاسو کوله بلکې ردی نو لوی زمونږ یو کتابونه لیکي کراچۍ کې ردی تقریبا د دې ماضی قریب واقعیا ده یو مولوی صاحب واده وکواده نو خلک بس راغون چې مولوی صاحب ته په واده سکے دا زموږ هغه تک نظری اوس علما خپلو کې کینی کله غب شپ لګي مزاح په تور باندې یو بل سره خبري کوي دا یو طالب دی نور ته وی الکه زمونږ غوی نخکاری غوی بابا سي شو بابا د نواورې دوه انتهایی سخت خبشو بابا بهر تر وته د طالبانو ته وی بچي ز تاسو خدمت کوم ز تاسو له ډوډۍ را غونډوم بچي وخت په وخت باندې ز ګرمي یخني نه پیژنم زورت شپې ته نګورم تاسو ته ډوډۍ را غونډوم بچي تاسو خدمت کوم د خلک سپور استغي برداشت کوم تاسو ماته ادب احترام په ځای باندې وای بابا وای نن نه پس په وی نه نه پسې ز تاسو وړاندې کوم بابا کور تلاړو طالبان شپه د وګي ود شو نیمه شپه بابا را روان دي ډوډۍ ور سره ده طالبان راي خي بچي پاسه ډوډۍ وخري طالبان چې ګوري بابا سره ډوډۍ ور سره ده ناشته بابا خیر شه بیګا خو تا مونږ دی ویلو چې د لوګي نه پمړو کوڅه چل شوی دی او ورته ډوډۍ وخري بچي بیا ورته قصه وکم دی ورته نه بابا مونږ ته قصه وکم دی ورته بچي اول ډوډۍ وخري بیا ورته قصه وکم بابا ډوډۍ وخړه طالبانو ډوډۍ وخړه ډوډۍ چې وخړه بابا ته وی وای بابا سي چل شوی بابا ورته بچیا بیګا مې